أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. الف لام میم. خدای عالم دې په معنا د دې حروفو په مراد خپل باندې د دې نه د الله څه مراد دی نو په دې الله عالم دی. ذالک الکتاب دا هغه عظیم الشان کتاب دی لا ریب فیه چې د دې په حقانیت کې هیڅ شک شبه نشته. من جانب الله کېدو کې هیڅ شک شبه نشته. هدى للمتقین هدایت ته د متقیانو دپاره یا هدایت کوونکی دی متقیانو دپاره. هدایت معنی لار ښودنه. نو لاره ښودونکی دی دا کتاب چاته لار ښودونکی دی؟ متقین للمتقین، متقیانو ته. متقیان د الله نه یریدونکي. دا تقوا څه ته وایي؟ په متقین لفظ کې تقوا ده. نو تقوا په لغت کې ځان ساتلو ته ویلی شي او د شریعت په ژبه کې د هر هغه څیز نه ځان بچ کېدلو ته وایي کوم څیز چې د آخرت په لحاظ باندې نقصاني وي، که عقیده وي، که اخلاق وي، که اقوال وي، که افعال وي، که احوال وي. کم څیز چې د آخرت دپاره ضرري او نقصاني وي د هغې څیز نه ځان بچ کېدلو ته تقوا وایي. دې ځای کې یو سوال دا دی چې متقیانو ته خو مخکې نه هدایت حاصل دی، نو د دوی په باره کې چې دا کتاب هدایت کوونکی دی نو د هدایت ورته څه ضرورت پاتې شو؟ هغوی ته خو مخکې نه هدایت شوی دی. نو طالبان دې ته تحصیل د حاصل وایي، یعنې د یو حاصل شوي څیز حاصلول. د دې جواب دا دی چې د هدایت درجې دي او د هغې بیان صورت فاتحه کې مخکې شوی دی. نو قرآن مجید هدایت کوي، مطلب دا چې یو مخصوص هدایت چې د آخرت د نجات ذریعه ګرځېږي هغه د متقیانو برخه ده. د هدایت هغه مخصوص درجه چې د آخرت د نجات ذریعه جوړېږي هغه متقیانو دپاره دی. نو دې ځای کې هدایت خاصه ذکر شوله، د متقیانو پکې تخصیص شو.
دارنګ د تقوا مختلفې درجې دي. یو ادنا درجه د تقوا دا ده چې بنده د شرک او د کفر نه توبهګار شي او په اسلام کې داخل شي، ګناهونه کوي یا نه کوي، د ګناه نه پرهیز کوي یا نه کوي، خو د شرک او کفر نه ځان بچ کړو، اسلام کې داخل شو، دا ادنا درجه د تقوا ده. نو د همیشه عذاب نه دی بچ شو. دویمه درجه د تقوا دا ده چې انسان خپل ځان د شرک او کفر نه بچ کړی دی، خو د غټو غټو ګناهونو نه ځان بچ کړی دی، او په وړو ګناهونو باندې همیشه والي نه ځان بچ کړی دی. نو د شریعت په اصطلاح کې چې د تقوا لفظ ذکر شي عموما دقه دویمه درجه ترې نه مراد ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه د تقوا د حقیقت تپوس کړی دی. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته ویل امیر المؤمنین چې ته د ازغونه ډکه لار باندې تللی یې؟ هغوی ویل او تللی یم. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته ویل امیر المؤمنین دغه وخت کې بیا ستا څه طریقه وي چې د ازغیداره لاره کې روان یې؟ وی دغه وخت کې دا جامې ځان پورې را جوختې کړم، را غونډې کړم چې هسې نه چې تغنو کې مې جامې ونښلي. نو دا غنې چې تېرې وي او مضبوطې وي نو چې جامه کې وکړي جامه خرابوي، جامه شلوي. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته ویلي امیر المؤمنین بس دقې ته تقوا وایي چې د ازغیداره لاره کې روان وي او جامې ځان ته را جوختې کړي چې غنې ونه وي. یعنې ګیر چاپېره دنیا د ګناهونو د ازغو نه ډکه ده، ته پکې خپل لباس د تقوا داسې را جوخت کړي چې د ګناه نه ځان بچ کړي. دې ته تقوا وایي. د الله د نافرمانۍ نه د بچ کېدو دپاره خپل پوره همت او طاقت خرج کړي. مولانا محمد ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه هغه وایي تقوا څه ته وایي؟ وایي په کوم ځای کې چې الله درته د حاضرېدو حکم کړی دی هغه ځای کې غیر حاضر نه شي، او کوم ځای نه چې الله منع کړی چې دغلته مه ورځه هغه ځای کې د حاضري ونه لګېږي، دې ته تقوا وایي. نو درېیمه درجه د تقوا دا ده چې بنده د خپل زړه د هر هغې څیز نه محفوظ کړي چې هغه څیز د انسان د الله نه غافله کوي. کوم څیز چې انسان د الله نه غافله کوي د هغې څیز نه د خپل زړه محفوظ کړي، دې ته تقوا وایي. دا درې درجې شولې. اوس دې دی کې هدل للمتقین مطلب دا شو چې کوم خلک د تقوا په اوله درجه باندې دي شرک او کفر نه ځان بچ کړی دی، نو د دې نورو درجو د رسایۍ دپاره دا کتاب هغه دپاره هدایت دی. چې ده خو یو ادنا درجه د هدایت، یو ادنا درجه د تقوا یې اخیستې ده، نو دا قرآن دې متقي ته مخکې د ترقۍ لار ښیي چې په دې تقوا کې به نور څنګه مخکې شي. هدایت ورته کوي د تقوا، هدل للمتقین. او بعض عالمان دا وایي چې د تقوا نه مراد معنا لغوي ده، او مراد د دې نه مطلق خوف او د ضرر د څیزونو نه ځان بچ کول دي. مطلب دا شو چې د چا په زړه کې د ضرر د څیزونو نه د بچ کېدلو جذبه او شوق موجود وي، نو هغه دپاره دا کتاب
لاره ښودونکی دی چې د ضرر د څیزونو نه بچ کړي. هدى للمتقین. نو دې ځای کې خدای پاک وفرمایل چې هدى للمتقین، دا کتاب هدایت کوونکی دی متقیانو دپاره. او په دې سورت بقره کې 185 نمبر آیات کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان میاشت هغه مبارکه میاشت ده چې دې کې قرآن نازل شوی دی. قرآن څنګه کتاب دی؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نو دې آیات کې الله فرمایي چې دا قرآن هدى للناس د ټولو خلکو لپاره هدایت کوونکی دی. او د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی والفرقان. نو د سورت بقره اول کې الله فرمایي هدى للمتقین، بس یوازې د متقیانو لپاره هدایت کوونکی دی. او دې سورت بقره کې هدى للناس د ټولو خلکو لپاره هدایت کوونکی دی. نو دې دوو آیاتونو کې بظاهر تعارض ښکاري. نو د دې جواب دا دی چې په عربی ژبه کې د هدایت دو معنی دي، یو ایصال الی المطلوب او دویم اراءة الطریق. یا الدلالة الی الطریق الموصل. پښتو کې د دې یو مثال دی. فرض که یو ناشنا سړی راغی د 400 نه دی او تا ته وایي چې د 400 د اسپتال کوم ځای کې دی، نو ته ورته په دې لار داسې لاړ شه، ښي طرف ته تاو شه، لږ مخکې چې لاړ شي بیا 2 لارې لاړ شي راشي نو ته ګس طرف ته تاو شه، او بیا داسې مخکې لاړ شه نو یو چوک به راشي، یو چوک سره لږ دې خوا چې وګورې نو د 400 اسپتال دی. دې ته وایي اراءة الطریق، لاره ښودنه، یا الدلالت الی الطریق الموصل، رهنمایي کول د هغې لار چې هغه لار رسول کوي منزل مقصود ته. بیا د دې سړي خپله خوښه چې په دې لار اسپتال ته ځان رسوي او که نه رسوي، ځي یا نه ځي، خو تا نه یې تپوس وکړو تا لار وښوله. او دویم سړی تپوس کوي چې د 400 د اسپتال ته کومه لار ده او تا سره ګاډی تا ته راځه کېنه، په ګاډي دې کېنه او لږ ساعت پس د اسپتال په منځ کې بریک ولګوه چې دا اسپتال دی چې کوم چا سره کاج راورسېږي. دې ته وایي ایصال الی المطلوب، منزل مقصود ته رسول. نو دا د هدایت 2 معنی شولې. نو قرآن مجید مقصد ته د رسېدو دپاره رهنمایي خو عامو خلکو ته کوي، هدى للناس، ټولو خلکو ته لار ښیي چې منزل مقصود ته که ځي نو دا لار ده. البته مقصد ته رسېدل د دې قرآن په ذریعه باندې صرف متقیانو ته حاصلېږي، هدى للمتقین. نو هدى للناس دا معنا شو چې دا قرآن رهنمایي کوي، او هدى للمتقین دا معنا شو چې متقیانو لره مقصد ته رسوي. نو د دواړو مطلب جدا جدا شو، تعارض را نغی. او دویم جواب د دې دا دی چې قرآن پاک عامو خلکو دپاره هدایت دی، خو فایده ترې متقیان اخلي. هدى للناس ټولو خلکو دپاره دا هدایت دی، خو فایده ترې ټول نه اخلي، متقیان ترې فایده اخلي، ځکه وایي هدى للمتقین. وی د دې مثال داسې دی لکه یو سړی بل ته وایي چې یو ګیلاس دی د غوا، پکې یو 2 قاچوغې د غوا غوړي، یو پکې د چرګې ګۍ واچوه،
او یو 2 قاشقې پکې شات واچو په جوسر یې حل کا او یو ګیلاس روزانه څښه دې کې ډېر طاقت دی واقعي دې څیزونو کې طاقت شته خو که یو بنده داسې وي چې هغه سینه خرابه ده او ټوخ ټوخ یې ټوله ورځ شروع کړي وي او دا پی او هګۍ او شات خو دا یې دله ورکړله نو دی به پې طاقت کې شي که سینه به یې نور هم خرابه شي نو دا خوراک چې دی دا خو د طاقت دی خو چې کوم بدن سم وي نو هغه له طاقت ورکوي چې کوم بدن سم نه دی نو هغه له طاقت نه ورکوي نو قرآن هدل للناس دی خو فایده هغه چا له ورکوي چې چا کې صلاحیت وي متقي وي نو هغه ترې نه فایده اخلي او دریم جواب دا دی چې یو عزتمن انسان وي نو دا عرب ورته وایي اعزک الله واکرمک الله دې عزتمن کا نو دی خو مخکې نه عزتمن دی نو دی ورته بیا څه وایي چې عزتمن شي د دې دا مطلب دی چې دا مخکې نه کوم عزت الله درکړی دا عزت کې خدای نور هم زیات کا نو هدل للمتقین دا معنا شوله چې دا قرآن مجید سبب دی د زیادت د هغې تقوا چې مخکې نه دی متقیانو ته حاصل دی دا تقوا خو متقي ته مخکې نه حاصله ده خو دا قرآن وله دا تقوا نور هم زیاتوي سبب د زیادت دی هدل للمتقین هدایت کوونکی دی دا قرآن متقیانو ته اوس د دې متقیانو الله صفت بیانوي الذین یؤمنون بالغیب دا متقیان هغه خلک دي یؤمنون بالغیب چې دوی ایمان راوړي په غیب باندې غایبانه ایمان راوړي ایمان څه ته وایي او غیب څیزونه څه دي نو ایمان د زړه هغې باور او تصدیق ته وایي چې بنده په زړه کې باور وکړي یقین وکړي او دې سره خوا کې بل لفظ دی اسلام نو ایمان د زړه نه د یو څیز د تصدیق کولو ته وایي او اسلام چې دی نو دا انقیاد ظاهري ته وایي نو ایمان انقیاد باطني دی پټ په زړه کې تابعداري باور او اسلام انقیاد ظاهري په اندامونو باندې تابعداري نو د ایمان محل زړه دی او د اسلام محل زړه او د ظاهر اندامونه دي خو شرعا ایمان بغیر د اسلام نه معتبر نه دی او اسلام بغیر د ایمان نه معتبر نه دی یعنی الله او د الله د رسول صرف په زړه تصدیق کول شرعا تر هغه وخته معتبر نه دي تر څو چې په زبان دې ورسره تصدیق نه وي کړی او په زبان باندې تصدیق کول تر هغه وخته معتبر نه دي تر څو چې په زړه کې یقین نه کړي تصدیق نه کړي نو خلاصه ده چې د لغت په اعتبار ایمان او اسلام جدا جدا څیزونه دي او قرآن کې د دې فرق واضحه بیان شوی دی د باندې څه خلک وو او راله مدینې منورې ته او بیا په پیغمبر علیه السلام باندې احسان کو چې موږ د باندې ایمان راوړی دی او زموږ به لږ خیال ساتي نو الله پاک فرمایي قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا
ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم قالت الاعراب باندې سیانو ویل آمنا من ایمان راوړی قل لم تؤمنوا وتو فرمایه چې تاسو خو ایمان نه دی راوړی ولكن قولوا اسلمنا لیکن تاسو ووایئ چې من ظاهري تابعداري کړې ده ولما يدخل الايمان في قلوبكم لا تر اوسه پورې ستاسو په زړونو کې ایمان داخل شوی نه دی تش په خولې ایمان کې د زړه باور دې نشته نو دا ظاهري تابعداري دې ته اسلام وایي اسلمنا ووایه آمنا ویلو چې غلطېږي ځکه په زړه دې باور نشته نو چې دا په زړه کې یقین نه په خولې ایمان کوي دې ته منافق وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بېشک منافقان به د دوزخ په هغې لاندې طبقه کې وي تش په خولې چې ایمان وي او دننه زړه کې یقین نه نو دا ایماندار نه دي آمنا بالله ایمان الله باندې ایمان راوړی او الله وی وما هم بمؤمنین دا ایماندار نه دي یؤمنون بالغیب متقیان هغه خلک دي چې ایمان راوړي په غیب باندې اوس غیب څه شی دی غیب هغه چیز ته ویل کېږي چې په نظر نه راځي او په حواسو باندې نه معلومیږي حواس په غوږونو اواز نه اوري په سترګو یې وینې نه په پوزه بوی نه محسوسه په ژبه شکل نشي کولی خوږ تریخ یخ ګرم لاس پې وهلی نشي اوار د که ناهموار دا حواس او په عقل باندې هم نه معلومیږي بغیر دلیل نه په عقل هم نه معلومیږي نو دې ته غیب وایي نو جنت او دوزخ هم نم لیدلی دی او نم په غوږو باندې د جنت دوزخ اواز اورېدلی دی او نه په سترګو نه په پوزه نه په غوږو نه په لاسو خپو جنت دوزخ نه یو خبر کې خبر چې ثواب دی او که عذاب دی نم دي لیدلی څه خو الله او د الله رسول خبر را کړی دی چې قبر کې عذاب هم شته قبر کې ثواب هم شته د قیامت ورځ ته پس د مرګه جندون هم شته جزا او سزا هم شته پل صراط هم شته جنت هم شته او دوزخ هم شته او بیا د هغې صفتونه الله او رسول بیان کړي دي نو موږ لیدلي نه دي خو په دې باندې ایمان راوړی دی یقین هم کړی چې خدای او رسول رښتیا وایي چې دا ټول هلته شته دې ته ایمان بالغیب وایي ایمان بالغیب دا مطلب چې کوم څیزونه په عقل یا په حواسو څنګه معلومیږي او موږ ته یقین کوو نو چې الله او رسول راته کومې خبرې کړي دي او هغه په عقل او په حواسو نه معلومیږي هغه به داسې منو لکه چې په خپلو سترګو هم لیدلي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي که د دې عالم غیب نه الله ټولې پردې لرې کړي او دا جنت او دوزخ ما ته ښکاره شي په خپلو سترګو وینم زما ایمان کې به زیادت را نه شي ځکه بغیر لیدلو ما داسې مضبوط منل کړي دي چې په خپلو سترګو وینم نو څه زیات خو به نه شي دا هر څه ما داسې منلي دي لکه چې په خپلو سترګو دې لیدلي لکه په سترګو یې وینم نو څه کولی شو زیادت به را نه شي نو کوم څیزونه چې پیغمبر علیه السلام موږ ته د دې دین په باره کې اجمالا راوړي هغه اجمالا منو او کوم چې تفصیلا راته ویلي یا به تفصیلا منو دا د متقیانو صفت الله پاک بیان کړ عقیده قول عمل
به داسې اختیاروي لکه چې دا ټول شیزونه د بنده په خپلو سترګو دي او که دا شیزونه چا په خپلو سترګو ولیدل او ویې منل نو دې ته ایمان بالغیب نه وایي دې ته ایمان بالمشاهده وایي او ایمان بالمشاهده معتبر نه دی دې ځنکدن وخت خو بنده دا فرشتې وویني نو دغه وخت خو یې دې خامخا مني خو چې مخکې یې نی منلې نو د دغه وخت دا منل معتبر نه دي دې قبر ته چې بنده ورسېږي نو دې دا فرشتې وویني او تپوس پوښتنه م ووري نو دغه ځای کې خو یې دې مني چې او منکر نکیر راغله او ما نه دا تپوس دا منل معتبر نه دي دا چې په دنیا کې ته ومنې چې او منکر نکیر راځي او تپوس کوي په پولیسرات باندې تیر شولې او دې منله دا خو بیا هر څوک مني دلته دنیا کې ومنه یؤمنون بالغیب دوی ایمان راوړي په غیبو باندې د دې آیات بله معنا دا کېږي چې دا متقیان ایمان لري په داسې حالت کې چې دوی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غایب وي او د پیغمبر علیه السلام د نبوتو د معجزاتو مشاهده په خپله نی کړې او دې بیا منل کوي یؤمنون بالغیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شب معراج کې چې پیغمبر علیه السلام د بیت الله نه بیت المقدس پورې سفر کړی دی په ځمکه او بیا د بیت المقدس نه اسمانونو ته تشریف وړی دی د اسمانونو نه بره کوم ځای پورې چې الله غوښتل هلته یې رسولی دی او واپس بیا راغلی جنت او دوزخ یې لیدلي دي نو په سباله پیغمبر علیه السلام د شب معراج بیان وکړه چې بېګا شپه کې ما داسې داسې څیزونه ولیدل ابو جهل راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته راشه که ناشنا خو دې داسې خبره کوي چې بېګا بیت المقدس ته تللی او اسمانونو ته ته به دا هم منئ دغه وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام سره لا ملاقات نه و کړی او د معراج د واقعې نه هغه خبر نه و ابو جهل ورته وایي چې داسې داسې خبرې کوي ته به دا هم منې نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وایي وی دا تا چې څنګه وویلو که چېرې داسې پیغمبر علیه السلام ویلي وي نو زما پې د اوس نه ایمان دی چې دا هر څه لیدلي دي دا پیغمبر علیه السلام نه تپوس نه دی کړی چې واقعي ته بېګا تللی او تا داسې داسې لیدلي وی که دا ته کومه خبره کوې که دا پیغمبر علیه السلام فرمایلی وي زما پې ایمان دی ابو بکر صدیق دی یؤمنون بالغیب له پیغمبر علیه السلام لیدلی نه دی خو تصدیق یې وکړو یو صحابي د پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام یو اوښ یا اوښه واغېستله یو سړي نه خبره وشوله په دومره پیسې راکړه په دومره پیسې مې واغېست هغه یې در مې کړ ایجاب قبول شو په دغه وخت کې نغدې پیسې پیغمبر علیه السلام سره نه وي نو سړي ته یې ما سره راځه چې پیسې درکړم هغه سړی را روان دی پیغمبر علیه السلام چې نه مخکې دی او دې کې بل څوک رالل او دې سړي ته وایي چې دا په ما باندې دا خو ما په پیغمبر علیه السلام خرڅ کړی دی موږ به زیاتې پیسې درکړو نو ناګهانه سړی پیغمبر علیه السلام ته اواز کوي چې دا اوښ اخلې او که نه اخلې که نه اخلې چې دې په بل چا خرڅ کړم ما خو د نه اخیستی دی وایي د چا مخکې دی اخیستی ګواه سره شته ګوره په پیغمبر علیه السلام یې سودا خرڅه کړې ده چې وایي د نه مې اخیسته نو ورته وایي چې ګواه در سره شته د چا مخکې دی اخیستی دی نو هغه وخت کې خو څوک نه و چې پیغمبر علیه السلام اخیستل کول نو صحابه کرام یې ولیدې چې ما له به څوک ګویي وکړي دا سړی وایي چې ګواه صحابي ورته وایي صاحب زه ګویي کوم نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې
ولې هغه ساعت ته ویې چې ما لګوئ کې نا ورته وایي ته موږ له د اسمان خبر راوړې په ځمکه باندې موږ له د اسمانونو خبر راکړې موږ هغه منو موږ خو اسمانونو کې تا سره نه یو نه موږ هغه لیدلي دي خو د اسمانونو خبرې چې ښکته ته راوړې ځمکه چې موږ ته بیان کړه موږ یې منو نو که د ځمکې خبره ته وکړي چې اوښ ما اخېستل ولې زه به نه منم داسې منم لکه چې ما په خپلو سترګو لیدي چې تا زما مخکې واخلي یؤمنون بالغیب پیغمبر علیه السلام یې په دغه موقع لیدلې نه دی ایمان لري نو په دې کې فضیلت د هغه خلکو راځي چې د پیغمبر علیه السلام نه وروسته پیدا شوي دي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ حارث ابن قیس رضی الله تعالی عنہ صحابي نه دی تابعی دی حارث ابن قیس وی عبدالله ابن مسعود ته چې منګه تاسو ته لویه مرتبه حسابوو چې تاسو پیغمبر علیه السلام په خپلو سترګو لیدلی دی تابعي صحابي ته وایي موږ ستاسو دا لویه مرتبه منو چې تاسو پیغمبر علیه السلام په خپلو سترګو لیدلی دی عبدالله ابن مسعود ورته فرمایي موږ ستاسو دپاره د پیغمبر علیه السلام نه وروستو ستاسو ایمان راوړل لوی فضیلت حسابوو ځکه چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د پیغمبر علیه السلام د رسالت او نبوت معامله خو ډېره واضحه وه په هغوی ایمان راوړل اسان و او تاسو پیغمبر علیه السلام نه دي لیدلی معجزې نه دي لیدلو ایمان هم پرې راوړی او بیا قسم وخوړ ویې فرمایل چې کومو خلکو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته ایمان راوړی هغوی نه څوک افضل نشته او بیا یې الف لام میم ذلک الکتاب تر مفلحون پورې تفسیر ابن کثیر کې هم داسې روایات راغلي دي چې د هغې نه د هغې خلکو فضیلت معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس ایمان یې راوړی نو دا فضیلت یو جزوی فضیلت دی کامل او کلی فضیلت به هر حال صحابه کرامو ته حاصل دی چې په خپلو سترګې پیغمبر علیه السلام دی او دا معنی هم ده چې د الله نه یریدونکي متقیان په غیب باندې ایمان راوړي یعنې که د مؤمنانو نه شا په شا وي نو هم داسې ایمان لري لکه چې مؤمنانو سره مخامخ ایمان لري او د منافقانو په شان نه وي چې د مؤمنانو په مخ کې وایي چې آمنا ایمان هم راوړی دی خو چې مؤمنانو نه اړخته شي نو بیا د کفر اظهار کوي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نو د مؤمنانو حال دا دی که دوی د پیغمبر علیه السلام سره یو ځای وي هم مؤمنان او که د پیغمبر علیه السلام او د مؤمنانو نه غایب وي نو هم مؤمنان او د غیب یو معنا زړه قلب وی دا ځکه چې زړه م پټ دی نو بیا به معنا دا شي چې مؤمنان متقیان ایمان او یقین لري په زړه باندې د زړه نه ایمان لري د منافقانو په شان نه دي چې تش په خولې ایمان یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم بهر حال راجح معنا د غیب اولنی ده یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة او منځ قائمی منځ قائمی دا د متقیانو بل صفت دی داسې نه وایي چې یفعلون الصلاة منځونه کوي یصلون الصلاة وایي ویقیمون الصلاة منځونه قائمی د مانځه چې کوم فرایض واجبات سنت مستحبات دي د هغې پوره پوره لحاظ ساتي
د بدن پاکوالی، د جامې پاکوالی، د ځای پاکوالی او نور ضروري آداب د هغې خیال ساتي او دې سره باطني خشوع او خضوع او ټول بدن اندامونه الله ته متوجه کول دې ته اقامت الصلات وایي او برابر منځونه کول دا نه چې یو منځ کوي او بل نه کوي او داسې ټونګو والا منځ هم نه وي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي اقامت الصلاة اتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها د مونځ اقامت دا دی چې رکوع سجده تلاوت خشوع الله ته توجه په مانځه کې پوره پوره وشي دې ته توجه وایي دې ته پوره مونځ قایمول دا نه چې نیت پې تړلي وي ولاړې داسې مخامخ دیوال ته ګورې ګورې ناګانه چپ تم سترګې واړه چپ ته وګورې راوګورې پوزه ګرول شروع کې پوزه کې ګوتې وې نو دا اقامت الصلات نه دی د لرې نه یو سړی چې ګوري نه به دا نه وایي چې دی مونځ کوي دی وایي دی دیوال ته هسې په تماشه ولاړ دی چپ ته ګوري هسې ننداره کوي مونځ ته نه دی ولاړ د مانځه په وخت کې الله دې بنده ته متوجه وي ټول رحمتونه یې ده ته متوجه کړي وي خو چې کله د ده توجه بل اړخ ته ووړي الله د ده نه خپل د رحمت توجه واړوي چشم من در چشم تو چشمان تو جای دیگر من تماشای تو کردم تو تماشای دیگر بنده وي زه تا ته ګورم ته بل ځای ته ګورې یا بنده ته ما ته متوجه نه من تماشای تو کردم تو تماشای دیگر ته د بل چا په تماشه شولې نو په مانځه کې پوره توجه چې کوې نو دې ته اقامت الصلات وایي او د خلکو د ښودنې لپاره به هم نه کوې چې خلک نه وي نو مشین ورته ولګې مشیني مونځ کې زر زر هپټ وچلېږي او چې خلک وي نو چې ودرېږي نو د رکوع نوم نه اخلي چې په رکوع ټیټ شي نو د پاسېدو نوم نه اخلي او چې په سجده پرېوتې نو پروت دی څونه بزرګ دی داسې خشته مونځ کوي او تا واورېده نو نور هم پکې ورخوږ شو او چې څوک نی نو مشین وګرځېد وی کلیدی دری دوزخ است نماز که در چشم مردم گزاری دراز د خلکو په مخ کې اوږده اوږده رکعتونه کې نو دا وی د دوزخ چابي ده نو مونځ به کې او همیشه به کې پوره د هر یو څیز به خیال ساتئ د حرام د مفسد او د مکروه نه به پکې پرهیز کې دا ګلکار چې برجې وي یا دیوال وي نو مساله په مزدور باندې ښه جوړه کړي که خټه باندې وي نو خټه مزېداره جوړه کړي نو بیا په کرنډۍ باندې مساله یا خټه اوارئ او بیا چې پې خښته کېږي کله کله دا زر خښته واپس چته کړي او د ګوتو په سر ګیټ کې په هغې خټه کې یا مساله کې ګیټ کې و د هغې د وجې خښته برابر نه لګېدله هغه ترې نه لرې کړي او بیا مزې لګولې د هغې سره مو ګوري قسم ورکړي او سال ورسره سات په سات ځوړند دی نو دا په سال باندې چې دې کوم دیوال یا برجې وي نو دا که دې اسمانه پورې خېږي نو یو شان نیغی او که سال ورسره ني نو یو اړخ ته ترې برجې کږه شي یا ته دیوال کوږ شي نو چې دیوال یا برجې کږه وواله همیشه پاتې کېږي نه څو ورځې پس غورځېږي او چې کوم دیوال یا برجې یې نیغه والې ده مضبوطي زر نه غورځېږي د اولې خښتې نه دې سال لګول شروع کړي په ځمکه چې کلې خښتې ولګېدې
د هغه ځای نه دې سال شروع کي نو په سال روان دی نو دې ته اقامت وایي نو د شریعت په کرنډۍ باندې به مساله اواره که د مکروه یا د مفسد ګیټ کې پکې و نه به ترې وباسئ مساله به نه ډېره نرمه وي او نه به ډېره سخته وي او خښتې به دلخي وي نو بیا به دیوال ټیکي او که ویښ کې لومبۍ خښته دې کږه ولګوله نو دیوال اسمانه پورې وخېجوه نو کوږ به وي خشت اول کیو نهد معمار کج تاسو ریا میروت دیوار کج چې نیت یې اول نه خراب و نو دا مونځ به د آخره پورې ټول دیوار کج کوږ وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور حکومت کې گورنرانو ته چې به خط لیږه نو ورته به یې د مانځه حکم کو چې د مانځه به ډېر خیال ساتي او خط کې به یې ورته لیکل من حفظها وحافظ علیها حفظ دینه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع چا چې په مانځه دوام وکړ هغه به د دین په نورو کارونو هم دوام کوي او چا چې مونځ ضایع کړ نو دی به د دین د نورو کارونو دپاره ډېر ضایع کوونکي وي نو متقیان هغه خلک دي چې په خپله باندې مونځ قایموي په خپله به مونځ کوي په خپل ماتحتانو باندې به مونځ کوي که دې بچي دي په هغوی به مونځ کوي او که د کور نور بندیان دي په هغوی به مونځ کوي په شاګردانو به مونځ کوي په نوکرانو به مونځ کوي چې کوم ستا ماتحت دي په هغوی ټولو به مونځ کوي او د مانځه ټیم داسې دی چې دا د ډیوټۍ د ټیم نه مستثنا دی یو سړي سره دې خبره وکړه چې زه به تا له 8 ګنټې د فلاني ټیم نه فلاني ټیمه پورې دا 8 ګنټې دي زه به تا له ډیوټي کومه د سهار د 8 نه 4 پورې به دله کار کوم اوس د سهار د 8 نه 4 پورې ماسپښین مونځ ته چې راغی تا نشي منې کولی چې مونځ نه کړه تا خو ماتې چې 8 نه 4 پورې صاحب د مانځه ټیم پکې قدرتي طور مستثنا د مانځه له به ځم لکه د چا نوکر یې نو هم مونځ به پکې کوې په صحیح طریقه باندې ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون او بعضې د هغې څیزونو نه چې موږ دوی ته ورکړي دي ينفقون خرج کوي د الله په لار کې دا د متقیانو او بل صفت شو په نیکو کارونو کې به دوی خرج کوي رزق څه ته وایي رزقناهم من رزق ورکړی دی دوی ته وتجعلون رزقكم انکم تکذبون د رزق معنا حصه الله وی اے کافرانو تاسو خپل حصه دا ګرځولې ده چې تاسو د پیغمبرانو نه انکار کوئ تکذبون تکذیب یې کوئ دا هم خپله حصه ګرځولې ده اوس د دې رزق اطلاق په هر څیز باندې کېږي کوم څیز چې تاله الله درکړی مال حال وغیره عقل پویا هوښیارتیا علم دا ټول یې درکړي دا ټول روزي ده ستا دا ستا حصه ده او انفاق ينفقون انفاق کوي نو انفاق د خپل لاس نه مال ایستلو ته ویلی شي الانفاق اخراج المال من الید والملک د خپل ملکیت نه د خپل لاس نه مال ایستل وی دی منافق ته منافق ولی وی وی دی د اسلام اظهار کوي او بیا د ایمان نه اوځي او ایمان د ده نه اوځي دی وتلو کې ورته منافق وی ومنه المنافق لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه ده انفاق نه څه مراد دی
بعضې وایي چې فرض زکات ترې نه مراد دی او بعضې وایي چې په دې خپلو بچو باندې کم خرچ کوي نو دې ته هم انفاق وایي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو هغه دینار دی چې ته د الله په لار کې خرچ کړي او بل هغه دینار دی چې یو انسان د ازادولو دپاره یې خرچ کړي او بل هغه دینار دی چې ته په خپل اهل باندې خرچ کړي نو د روایت په آخر کې وایي اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلک په دې کې د ټولو نه ډېر لوی اجر په هغې دینار کې دی چې ته په خپل اهل باندې خرچ کړي او بعض علما فرمایي چې د انفاق نه مراد نفلي صدقات دي لکه مال دی هم او که علم او هنر او عقل فکر دی هم که صحت دی هم او که اولاد دی هم دا ټول الله تعالی درکړي دي نو د دې نه خرچ وکړه ټول خرچ کا ومما دې کې دا من تبعیض دپاره دی یعنې ټول نه لږ غوندې د الله په نوم باندې خرچ کا نور ځان ته پرېږده نو ګوره مما رزقناهم د الله په لار کې لږ غوندې خرچ کا نو دې کې تا ته یو خبره اشارتن وي چې بنده ګوره دا ټول څیزونه د الله دي او تم د الله یې نو الله تعالی چې څه درکړي دي نو د الله دې مال کې لږ غوندې بیا الله له ورکړه نو د یو شریف انسان په زړه کې چې دا راشي چې زه هم د الله یم او ماله چې کوم مال حال راکړی شي دا هم د الله امانت دی نو که ما لږ غوندې د الله په نوم خرچ وکړو څه توره مې وکړله دې کې زما څه دي یو شریف انسان وی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق خبر ادا چې موږ د خدای حق نشو پوره کولی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين